ممی زور و نورتا ممی کاڑ و نورتا ژوند دیستو مان دکړم ممی درد و نورتا ممی درد و نورتا ممی زور و نورتا ممی کاڑ و نورتا ژوند دیستو مان دکړم ممی درد و نورتا ممی درد و نورتا ژوند دیستو مان دکړم ممی درد و نورتا ممی درد و نورتا ندی خوشحالی راکړه ندی نازولیم زړه دې امرامات کړلو امان چې ستړی یم څنګه به دې وبخم کوم خواته دې وړایم دا ولسوالۍ دغه دره مکمله ځپلې ده ډېر کورونه تخریب شوي دي کورونه تقریبا شپږ کورونه په دغه ځای کې اوسېدل دغه مکمل شکل باندې تخریب دي د نصیر خیریه بنسټ له لورې راغلو دغه کسانو سره مو نغدي مرسته وکړه انشاءالله ماښام ته به دوی ته د ډوډۍ د تیارې ډوډۍ پروګرام برابرو او د نورې مرستې پروګرام هم شته ده دوی سره به خیمو مرسته کوو دوی سره به د خوراکي مرسته کوو او دوی سره به نغدي مرسته ژوند دیستو مان دکړم ممی درد و نورتا دیروز اینجا سیل آمد ساعت 2 بجه بود حدود 5 متر بود این اینجا از بچه کاکایم است فعلا اینجا خودش استاد است خالص لباس خود کشیده دیگه هیچ چیزم نداره مکمل ویران د خوخی ولسوالۍ بلادې خم کلي ته راغلي دلته هم ډیر زیات مالی خسارات د خلکو ته اوښتي دي دغه کورونه تخریب شوي دي د کورونه مقصد دغه دی کې تقریبا 15 کورنۍ اوسېدلې هغه کورنۍ ټولې دي چې انتقال شوي دي پاس منطقې ته چې هغه د سیلاب د خطر څخه په امن ده د خلکو هم مالی ډیر زیات لیدلی ده زه خوشحال ګرځم د مجنون په شان داسې سوی زما دی حال څنګه منم دوی د شم راکړه راته یو مثال وایه چې خوشحال دې وي هغه زما د زړه ملال څنګه منم دوی د شم راکړه راته یو مثال وایه چې خوشحال دې وي هغه زما د زړه ملال هیر میکړه خوشحال بشم ممی یاد و نورتا ژوند دیستو مان دکړم ممی درد و نورتا ممی سلامونه دوستانو ستړي مسئ د لوګر ولایت د خوخی ولسوالۍ د سیلاب د زیانمن شوو کورنیو دپاره مو دغه د ماښام ډوډۍ تیاره کړې ده څه نوره هم ده انشاءالله ورځو به دغه به په مستحقو او زیانمن شوو کورنیو باندې تقسیمو کم څوک چې په دغه وروستیو سیلابونو کې زیانمن شوي دي کورونه تخریب شوي دي او بې ځایه شوي دي نو له تاسو څخه هم هیله کوو چې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ د دوی سره دغه سخت ناورین کې چې دوی مخامخ دي یو انساني فاجعه رامنځته شوې ده د دغه په خاطر باندې دوی سره همکاري وکړي ډېره کړم د لیونۍ په خدای کړم د لوګی لوګی کړم د سپېلنۍ په خدای خپلونه په شاڅم واړه ماشومان راغلي دي د کور نه دي باندې دي دوی به مخکې په دې وخت کې کور کې ویده به وو خوب به یې کاوه په خپل کور کې ورته ډوډۍ میلاوېدله نن او بېګا شپه ورته دغه سهولت نه ده میلاو شوی او موږ راغلي دغه ماشومانو سره د تاسو په همکارۍ باندې تاسو په وساطت باندې هغه کومه صدقه چې تاسو کړې ده انشاءالله دا به موږ دوی ته خوراک چې اوس توضیح کېږي دا د سیلاب د زیانمن شوو کورنیو هغه ګډې دي چې دلته مکتب سره انتقال شوي دي دوی د مکتب په سیمپونو کې دوی شپه دلته ده خوراک راوړه ده انشاءالله د ټولو کسانو ته به دا خوراک رسېږي